افغان کور چینل درنو اوریدونکو هیله ده روغ اوسئ. د زرو ناول دوېیمې برخې ته مو هرکلی کوم. په تیره برخه کې مو واورېدل چې سړی د زرو هر یاد او هر ځای ته د هغې کیسې کوي او هغه یادوي. نو نننۍ برخه به له دې ځای پیل کړو. له بوټې څو وړې غوټۍ ورټولې کړې، په ورغوي کې وسولولې. ویې ویل یوه ورځ مې لاس پاره ژوبل کړ، زخم یې نه سره ورته. له زرو سره همدې غره ته راوختم. هوا توده وه، ګلان مو په اسانۍ پیدا کړل. زرو د ګلانو پاڼې په خپل ورغوي کې وسولولې، زما پر لاس یې راکېښودې. ښه مې په یاد دی زرو همدې ډبرې ته ولې لګولي وو. سړی غلی شو. سولولې غوټۍ یې د توتي پر مات وزر کېښودې. توتي کړیکه کړه. سړي وخندل، خو ما درد نه احساسوه. یا به مې زخم ته پام نه و. زرو ته مې کتل او پر خپل لاس مې د هغې د تودو ګوتو له لګېدو خوند اخیست. خو ته نه یې ګرم. زما زیږ لاس او د زرو پستې ګوتې ډېر سره لرې دي. غلی شو. له خپلې لمنې نرۍ تراډه ویسته. د توتي وزر یې پرې وتاړه. ویې ویل د زرو د خولې خبره درته کوم. انا یې کوچۍ وه، په یوناني دواو ښه پوهېده. دې ته یې هم د ځینو بوټو رازونه ویلي وو. نه پوهېږم، زما لاس خو ټک پتره شو. ولې به نه جوړېده؟ د زرو ګوتې پرې لګېدلې وې. ټوپک یې ور واخیست. توتي یې پر خپله اوږه کېناوه. مخ ښکته روان شو. څومره چې لاندې ته د سیند د اوبو شڼهاری تېزېده. سړی یو ځای ودرېد. توتي ته یې تر څنګ وکتل. ویې ویل ته به وږی یې. لاره یې چپه کړه. پر یوې لوړې وخوت. بېرته ښکته شو. په نرۍ دره کې د شاتوت زړې ونې ته ودرېد. پورته یې وکتل. ویې ویل لا خام دي. په تګ کې یې وویل دا ونه هم را باندې ګرانه ده. زه او زرو به کله کله ورته راتلو. زرو به د ونې لاندنۍ پاڼې په پخو توتو پسې اړولې، خو ما به د هغې په توتو ککړې سرې خولې ته کتل. سړی سیند ته ښکته شو. یو دم یې وخندل. اوس به راته دعا وکړې. ټوپک یې نیالګي ته ودراوه. پر ملا کړوپ شو. غټه ډبره یې واړوله. تندی یې تریو شو. نشته. د سیند څنډې ته ورغی. بله ډبره یې ورغړوله. یو دم یې د دواړو لاسونو ورغوي سره وجنګول. پیدا مې کړل. توتي یې پر یوه هواره ډبره کېناوه. ټیټ شو. لاس یې د توتي سترګو ته ونیوه. په دوو ګوتو پسې سور اوږد چینجی ځړېده. سړي په خوند وویل نه پوهېږم، ماهیان خو یې په شوق خوري. چینجی یې د توتي مخوکې ته نږدې پر هواره ډبره کېښوده. خو توتي ور ونه کتل. د سړي تندی تریو شو. فکر نه کوم چې تر ماهیانو دې پاکخور واوسې. زه په همدې سرو چینجیو ماهیان نیسم. بس تر اوسه یو چنګک هم خالي نه دی راختلی. سړي د خپل زاړه کمیز غاړه خپلې پزې ته ورنږدې کړه. ویې ویل دومره بوی نه ځي، خو اوس تیار د سیند غاړې ته راغلی یم. کمیس یې وویست. د پښتیو هډوکي یې راوتي وو. ترخې وږې لاندې د مرمۍ د لګېدو نښه ښکارېدله. کمیس یې په اوبو کې وواهه. بېرته یې پر هواره ډبره کېښود. د کمیس پر غاړه یو موټی لندې شګې وموښلې. اوبه یې پرې تېرې کړې. ونې ته ور وګرځېد. کمیس یې لمر ته راوځړاوه. بېرته توتي ته راغی. ویې ویل خوښه دې؟ ته به وږی یې. سړي وټوخل. ویې ویل دومره هم نه یې راته ګران، خو د زرو له خاطره دې عزت کوم. پوهېږې د چونګړې پر سر د چارمغزو په ونه کې یوه توتي ځاله جوړه کړې وه. کړیکه تېرې لګېدې، خو د زرو له لاسه مې کار نه پرې درلود. زرو ته یې خوند ورکاوه. ډېره یې ورسره جوړه وه. توتي اموخته وه. پسرلی به راغی او د لومړۍ واورې تر ورېدو مخکې به یې ځاله پرېښودله. زرو به خندل. ویل به یې چې زموږ ژوندۍ جنتري ده. یو غرمه په جونګړې کې ویده وم. د زرو چغې مې واورېدې. په بیړه د باندې ووتم. زرو د توتي مات وزر په خپلو ګوتو کې ټینګ نیولی و. علت مې وپوښته. په ژړا کې یې را یاده کړه چې د توتي چغه هارې شوې. پورته مې وکتل.
کوچني باز له ځالې پورته کړې وه. وړی یې نه شوی لاندې راولوید. توتي مې راواخیست. پر سترګو یې خړه پرده راغلې وه. یوه شېبه ژوندی و بیا مړ شو. د زرو په وینو سرې ګوتې مې په خپلو لاسونو کې ټینګې ونیولې. هغې زما پر اوږه سر کېښود. په ژړا یې وویل ځاله خالي شوه. سړي د توتي د مخونکې لاندنۍ برخه په ګوته ووهله. ویې خندل. اوس پوه شوې چې ولې را باندې ګرانې؟ سوړه سویلی یې وایست. که دې زما زرو لیدلی وی، یوې خندا یې وزر در جوړاوه. ولاړ شو. راځم. د ډبرو خوا ته ورغی. شاوخوا یې وکتل. له سکرو یې یو سکور راپورته کړ. بیرته توتي ته راغی. په خوند یې وویل ښه دې کړي. ډاډه یم چې د چینجي په خوړلو به نه یې پښیمانه شوی. سړی پر هواره ډبره پړ مخې پرېوت. توتي یې تر څنګ کېناوه. سکور یې په دوو ګوتو کې ونیوه. ویې ویل اول به د زرو سترګې درته رسم کړم. داسې د زرو سترګې تورې وې. د سترګو کسې یو څه غټ ښکارېدل. په دې ترتیب یو دم کېناست. رسم کړې سترګې ته یې وکتل. تندی یې تریو شو. دا سترګه غټه راغله، خو د زرو سترګې وړې وې. دومره اوږده باڼه یې نه لرل. ښکلې نه ده. له زرو سره غټې سترګې ښې نه ښکارېدې. واسکټ ته یې لاس ور وغځاوه. پر انځور کړې سترګې یې تېر کړ. ویې ویل له سره به یې جوړ کم. په دې ترتیب وړې او یو څه اوږدې کرارې سترګې. داسې اوس د بلې سترګې وار دی. د زرو د دواړو سترګو ترمنځ فاصله لږه ډېره وه. دا یې هم بله سترګه. نیغ کېناست. ډبرې ته یې وکتل. په خوند یې وویل دې ته وایي د زرو سترګې. بیرته پر ډبرې ور ټیټ شو. اوس یې د پزې وار دی. شېبه وروسته یې سکور یوې خواته کېښود. د لاس څنګله یې ډبرې ته سیخه کړه. لاس یې تر زنې لاندې کړ. ډبرې ته یې وکتل. یو دم یې واسکټ تر کونج ونیو. ویې ویل د زرو پزه دومره هسکه نه وه. د واسکټ ژۍ یې پر خپله ژبه لنده کړه. د رسم کړې پزې لاندنۍ برخې ته یې ونیوله. توتي ته یې وکتل. ویې ویل دومره بد مه راته ګوره. 12 کاله مې مکتب ویلی. د رسم نمرې مې تر ټولو ډېرې وې. ډبرې ته یې وکتل. زرو یو څه لنډه پزه درلوده. په دې ترتیب پزه یې د سترګو له منځه نرۍ راجلا شوې وه، خو وروسته لږ پلنوالی پکې راغلی و. داسې سړي سر پورته کړ. بیرته پر ډبرې ور ټیټ شو. اوس یې د خولې وار دی. لاندنۍ شونډې یو څه ډکه لیکم، خو پورتنۍ شونډې نرۍ راغلې وې. سړی کېناست. خړې شونډې یې مسکی شوې. دې ته وایي د زرو خوله. هماغسې سره راټوله ده، خو سور رنګ نشته. د هغې شونډو سرخي لرله. تر غومبورو لاندې ژور ځایونه مې څنګه هېرېدل. ټیټ شو، خو بیرته نیغ کېناست. نه، زرو په دې رسم کې نه دي خندلې. دا وړې ژورې یوازې په خندا کې راتلې. د هغې په خندا پسې خفه یم. هو رښتیا، زرو پراخ سپین تندی درلود. د ویښتو رسمول به یې تندی ښکاره کړي. پر ډبره پرېوت. ویښته یې تور ول، کټ مټ لکه دا سکور، خو دومره سپېره نه ښکارېدل. بس خدایي ځلا یې درلوده. یو دم یې تندی تریو شو. مات سکور یې اوبو ته واچوه. ویې ویل نه پوهېږم، تر باران یوه ورځ مخکې دلته ولمبېدم. یخني مې وشوه، اور مې بل کړ، خو فکر کوم وروستی باران له سکور سیکه ایستلې ده. سړی ستونی استاغ پرېوت. لمر ته یې وکتل. سترګې یې پټې کړې. توتي، لمر تر تا بختور دی. زرو یې لیدلې وه. غلی شو. ویې ویل زرو له ونې ټیټه وه، خو نرۍ ښکارېده. په تګ کې به یې تور ویښته له ملا بیل ورسره تلل. سړي سوړ اسویلی وویست. سترګې یې پټې کړې. ویې ویل توتي، کاشکې دې زما وړه باچاهي لیدلې وای. شغال کوکه کړه. سړي سترګې پرانیستې. تیاره وه. دروازې ته یې وکتل. د دروازې له چاکونو 2 ستوري معلومېدل. سړي پر غولي لاس تیر کړ. د چهارمغز مات پوستکی په ګوتو ورغی. کړپ شو. پوستکی پر کاسه ولګېد.
پر ځمکه د طوطي د مات وزر کرخنده غږ واورېدل شو. سړي وویل ښه ده چې ژوندی یې. سترګې سره وروستې، وی ټوخل. ټوخي یې زور واخیست، لاس یې وتپاوه، جام یې شونډو ته ونیو، 2-3 غوړپه اوبه یې تر ستوني تېرې کړې، ولاړ شو. وړې لرګینې کړکۍ ته یې لاس ور وغځاوه، پر مخ یې سوړ باد ولګېد. د باندې وکتل، پر ونو د ستورو تته رڼا پرته وه. سړی بیرته خپل ځای ته راغی، د یږې پوستکی پر زنګنو ور وښویاوه، غلی پرېوت، ټټر یې دروند شو، لاس یې ورور. طوطي کړیکه کړه. سړي چیغه کړه نه دې خورم. طوطي یې تر غاړې ونیو، پر خپل ټټر یې کېناوه. طوطي ټوپ کړل. سړي لاس پسې ور واچوه، په ګوتې یې مړې بڼکې پاتې شوې. سړی غلی پرېوت، خو وروسته سلګیو واخیست، په غریو کې وویل طوطي ته باید زما خبرې واورې. غلی شو. یو دم یې تر خولې تېره کوکه راووته. زرو زړه مې چوي. ولاړ شو، د باندې ووت، پر قبر ور پرېوت، غریو واخیست. زرو یوازې یم، ډېر یوازې. ان طوطي هم زما خبرې نه اوري. سړی غلی شو. غومبرې یې د قبر پر وړو ډبرو ولګاوه. ډبرې سړې وې. ورو یې وویل سهار یو وار خپل پخواني کور ته ورځم. د سړي پښه وښویېده. ټوپک له تیږې سره ولګېد. له پورته غټه ډبره راغله. سړي ځان څنګ ته کړ، پر اړخ ولید، لاندې ورغړېد. له ازغیو ډک بوټی یې اوږې ته سیخ شو. اخ یې کړل. تېرې تیږې ته یې لاس ور واچوه. تیږه ښویه وه، ګوتې یې بیلې شوې. د یوې ونې تر تنې یې غبرګ لاسونه راتاو کړل. همالته اوږد وغځېد، باڼه یې خلاص کړل. د لمر تېرې وړانګې سترګو ته سیخې وې. ورمېږ یې کوږ کړ. طوطي پر یوه شنه ډبره ناست و. سړي ښي لاس وخوځاوه، حرکت یې درلود. لاس یې پر ځمکه ولګاوه، درد نه و. سر یې پورته کړ، په احتیاط کېناست. په کیڼ زنګون کې یې څړیکه شوه. زنګون ته یې وکتل، خړه زړه ټوټه یې په وینو سره وه. سړي پانسه پورته کړه. د زنګون پوستکی یې تیږې ورسره وړی و. بوټ یې وویست، د پښې ګوتې یې خوځېدلې. سړی ورو ولاړ شو، مخ پورته وخوت. لوېدلی ټوپک یې ور واخیست. طوطي ته ورغی، پر تیږه کېناست، لاندې وکتل. یو دم یې سر وخوځاوه. په خندا یې وویل په سخته کې به مرګ هم منډې درنه وهي. ته ورته وګوره، 5-6 متره لاندې ورغړېدم. نه مې ورمېږ را لاندې شو او نه مې هم سر ته کومه تېره ډبره سیخه شوه. سړي لاندې وکتل. لرې د ګڼو ونو ترمنځ په تش چمن کې له خټو او ډبرو جوړه جونګړه ښکارېدله. سړي په خوند وویل طوطي پوهېږې دا جونګړه مو څه وخت جوړه کړه؟ طوطي پر ډبره ناست ملخ ته کتل. د سړي سترګې وځلېدې. دې ځای ته اول د زرو پام شو. له لوړې یې ولید، خوند یې ورکړ. کله چې ورښکته شو د اوسېدو لپاره سم راته ښکاره شو. زرو خوشحاله وه. پر مټ یې کلکه چونډي را ولګوله. په خوند یې وویل انتخاب مې څنګه دی؟ د زرو ناول درنو اوریدونکو، هیله د ناول مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نننۍ 2مه برخه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.